بندگی وکړئ د یو الله ما لکم من اله غیره نشته ستاسو پاره اله او کارساز معبود سوا د الله نه ستاسو د پار نشته اله غیر د الله نه افلا تتقون آیا تاسو نه یریږئ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة ویل مشرانو غټانو هغه کسانو چې کفر کړو د قوم د هود علیہ السلام نه إنا لنراك في سفاهة بشک منګ وینو تعالی را په سفاهت او قمقتوب کې او منګ یقین کو پتا باندې چې ته یې د کاذبینو دروغجنو نه ته کاذبې او دا همیشه کار دی د کافرینو او د منکرینو چې حق پرستو ته نسبت د صفاحتم کوي او دروغجن کوي منګه دا وایو چې ته کاذبې قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ویله هود علیہ السلام اے زما قوما نشته پما باندې سفاهت قمقلتوب لیکن زه رسول د رب العالمین ما د الله د طرف نه را لېږل شوی نبی پیغمبر ما ابلغ رسالات ربي رسومات احکامات او پیغامات طرف زما زئی مستاسو د پاره ناصح امین نصیحت کوونکې امین امانتګر چې الله را تسویلی اقتاس ته رسومه د ځان خبرې نه کوم امینیم او عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم تاسو تعجب کوئ چې راشي تاسو ته ذکر نصیحت در طرف درب ستاسو نه علی رجل په یو سړي باندې منکم ستاسو د قوم خپل قوم نه یو سړي باندې الله ذکر او پیغمبري راولېږي نو تاسو ته دا تعجب او ناشنا ښکاري لینذرکم د دې دپاره چې ویری تاسو لره واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح او یاد کئ اذ جعلکم کله چې وګرځولی تاسو خلفاء نایبان یو بل پسې راتلونکي پس د قوم د نوح علیه السلام نه وزادکم فی الخلق بسطة او زیات که تاسو لره په خلق کې پیدایش جسم په بدنونو کې بسطة طاقت او قوت تاسو له ډېر قوت او طاقت د بدن درکړی دی فاذکروا آلاء الله نو را یاد کئ آلاء الله نعمتونه د الله د الله نعم را یاد کئ دته تذکیر بالنعم تذکیر بالنعم دا دأب الرسل دی چې د الله نعمتونه ذکر کئ چې د الله نعمتونه را یاد کئ او تذکیر بالنقم عذابونو ذکر کول دام د دې طریقه او ترتیب دی رایات کئی آلا اللہ نعمتون دا اللہ دا دید پارا چتا سو کامیاب شئی قال واجئتنا لنعبد اللہ وحدہو اوے لدئی آیا راغلی تا منگتا چی منگ عبادتو کدا اللہ وحدہو ایکی واضی دیو اللہ عبادتو کو دا نور آلیہ چی زمنگ مشرانو کم جوڑ کری دا پریدو سورت بنی اسرائیل کی بمدا سراشی دا د کفارو د قریشم دا سی قولو د یو الله عبادتو کوي واځي و نظر ما کان یعبد آباؤنا او پریدو منگا هغه طریقه چې عبادت بکو آباؤنا زمنګ پلارانو مشرانو فاتنا بما تعدنا راوړه مونږ هغه څه چې ته منګه سره وعده کې یا په منګه یره ان كنت من الصادقین کایت د رښتیا وایونکو نه قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب ویلا هود علیہ السلام یقینا واقع شپتا سمانی وقع علیکم وجب علیکم دا خبره پتا سو لازم ده د طرف درف ستاسو نرجسون عذاب بدر مانی راځي
وغضب او غضب الهی دا به پتا سو نازلیږي یا واقع شوه د پتا سمانی د طرف ستا سن رجسن پلیتی د پلیتی نه مراد ناکار عقیده چې تاسو عقیده فاسدی دي غلطی دي او غضب بدرمانی نازلیږي اتو جادلوننی فی اسماء آیات تاسو جګړه کوي ما سره فی اسماء په نومونو کې اسماء صفتی مراد دي دا نومونه چې تاسو لایخي دي چې دا د دې ذمہوار دی او دا د دې دی دا د بچو دی دا د اولاد دی دا د قوت دی دا د طاقت دا د مال دا د دولت دا د عزت د اسماء صفتی وي دا صفاتونه د الله تاسو د پوری تړلې دي تاسو جګړه کوي ما سره په نومونو کې چې تاسو په یخي دي وا باوکم او تاسو پلارانو مشرانو دا نومونه یخي دي ما نزل الله بها من سلطان نظر علی گلی الله په دې باندې څه دلیل د الله د طرف نه څه دلیل نشته دا نمونه تاسو په دې باندې د مسما کړی دی او دا صفاتونه د الله مولا ور کړی دي فانتظروا انی معکم من المنتظرین نو انتظار کوي بیشک زئی متا سر دی انتظار کوونکو نا فانجیناه والذین معه نو نجات ورک منګه هود علیہ السلام ته هغه کسان چې د ملګریو په خپل رحمت باندې د خپل طرف نه وقطعنا دابر الذين كذبوا او قطعم کړل هلاکم کړل دابر الذين ويخو جرل دغه کسانو کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړو زمونږ د آیاتونو هغه هم هلاک کړل الله په دې باندې هوا راولېګله سلی واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه عادیان الله هلاک کړل په هوا تیز باندې سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام وشپه و تورز په الله دا هوا وسلی وچلوله تیز هوا وسلی فتر القوم سرعا كأنهم اعجاز نخل خاويه دا سی وګرځول تاب وې چې دا تنی د کجورو پرتی دي دا دنګ وګدو دی سلی یو طرف او بل طرف ته ویوړل او راوي غرزول فهل ترى لهم من باقيه الله وی تین څوک پکې باقی پاتشتا نو الله وی جرل میول ختم کړی کذبوا بیااتنا تکذیب کړو زمون پیاتونو وما كانوا مؤمنین نو د یقین کوونکی وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا او لګلو منګه سمودیان ترور د صالح علیه السلام قال ویلی صالح علیه السلام دا مقام د حجر تا الله لګلو او مقام د حجر د حجاز او د شام په منځ کې علاقه ده قال ویلو صالح علیہ السلام یا قومی اے زما قوما اعبد اللہ عبادتو کید اللہ مالکم من الہ نشت استاسو پار الہ لائق د بندگی غیر د اللہ نا قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقینا راغل دی تاستا دلائل بینہ معجزہ د طرف درپستا سنا نو یو وخکارن خدا دا هذه ناقۃ الله دا د الله ناقه ده اضافت ناقه الله تا دته اضافت تشریفی وی لکه بیت الله کور د الله ناقۃ الله دا ناقه د الله دا لکم آیه استاسو د پاره یو نخد زما پر رسالت فزروها پرید دی لرا تأکل فی ارض الله چه خوراک کئی پزمک دا اللہ کی ولا تمسوها بسوء او مرسوی دی تس تکلیف فیأخذکم عذاب علیم نو بنیسی تاسو در عذاب درناک وذکرو یاد کئی از جعلکم خلفاء کلچ گرزولی وی اللہ تاسو گرزولی یی تاسو خلفاء
یو بل پسې راتلونکي نایبان په دې ځمکه کې من بعد عاد پس د عادیانو نه وبوأکم فی الارض او ځای درکړی دی تاسو ته په دې ځمکه کې ځمکه کې له ځای درکړی دی آباد کړی ستی تتخذون من سهولها قصورا تاسو نسی جوړوي من سهولها د نرمې او هموارې ځمکې د دې نه قصورن بنګلې نرمه ځمکه چې کومه او هوارې په هغې کې ځان له ښایسته ښایسته بنګلې جوړوئ وتنحتون الجبال بیوتن او کنئ تاسو جبال په غرونو کې بیوتن کورونه دا ډېر ماهر و په دې آبادیانو کې لاندې په اوارو علاقو کې بنګلې جوړولې او کم چې غرونه نو غرونه به دننه ګټې به تراشلې او هغې کې به دننه پخې کمرې جوړولې په غر کې دننه تاسو تنحتون کنئ او د غرونه او په هغې کې جوړوئ بیوتن کمرې او کوټې فاذکروا آلاء الله نو د الله نعمتونه رایاد کوي چې الله څومره طاقت تاسو له درکړی دی نعمتونه یې درکړي دي ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر زی په ځمکه کې فساد کوونکي په کولو د شرک قال الملأ الذین استكبروا من قومه اویلا غټانو مشرانو هغه کسانو چې تکبر کړو من قومه د قوم د صالح علیه السلام نه للذین استضعفوا هغه چاته چې کمزوري ګڼل کېدل هغه خلکو په باره کې چې هغه کمزوري ګڼلی شي هڅوک لمن آمن منهم هغه چا په باره کې چې ایمان یې راوړی و د دوی نه هغه ته سپک کتل او هغه ورته ذلیل خلق ښکاره کېدل نو هغې ته دې غټانو وویله اتعلمون ان صالحا مرسل تاسو پوهېږئ په دې خبره چې دا صالح علیه السلام مرسل دی رالیږلی شوی د الله پیغمبر دی من ربه د طرفه د رب خپل نه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون وویله دوی انا بما ارسل انا من بما ارسل په هغه مسله ارسل به چې رالیږلی شوی دی دا صالح علیه السلام په هغې باندې موږ مؤمنون یقین کوونکي او ایمان راوړونکي دی چې په کوم مسله الله رالیږلی دی په هغې زموږ یقین او ایمان دی قال الذین استکبروا وویل هغه کسانو چې ځان یې غټ ګاڼه تکبر کوونکو انا بالذي یقینا مونږه په هغه څه آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړی دی کافرون مونږ یې په انکار کفر کوونکي من خو یې نه منو فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم نو زخمی کړله دا اوښه قدار ابن سالف ابن الجزاع دا یو سړی و تفسیر ابن کثیر لیکلی دي د رنګ نه سور او سترګې شنې وي او د قد نه چیت و دنګ ډېر نه نو دا ورغې و دا اوښې وواله او خلکو کې داسې مشهور و انه کان ولد زنیه خلکو کې د ښه نسبت ورته نه کېده نو دی لاړ فعقروا الناقة زخمی کړله اوښه ګوره قدار ابن سالف یو سړی تلی دی اوښې وهلې ده او وجلې ده فعقروا جمع فعقرې ونه ویله فعقروا ځکه چې هغه د دې ټول قوم په مصلحت او په مشوره ورغلی و نو د دې یو سړي عمل داسې دی لکه د ټول قوم چې کړی دې ټولو ته نسبت وشو وعتوا عن امر ربهم نافرمانی کړې وه د حکم د رب خپل نه وقالوا یا صالح ویلي ودی اے صالحه ائتنا بما تعدنا راوړه موږ ته هغه څه چې ته موږ سره وعده کې او موږ پې یې ان كنت من المرسلین که یې ته د لېږلی شوونه
فاخذتهم الرجفة پسو نیول دی لري یو زلزلې فاصبحوا نو ګرځېدل دی فی دارهم په خپلو کورونو کې جاسمین پړمخې پراتو سمې ذلیله کړل. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي. روان شد دین صالح علیہ السلام او افسوس د دې په دې حال باندې وکړو. افسوس دې قومه ما خود د الله د دین خبره کوله خو تاسو ونه منله. فتولى عنهم وګرځېد صالح علیہ السلام د دوی د دې خوانه. وقال ویل یا قومي اے زما قومه دته ندا د حسرت وی د افسوس د وجنه یا قوم اے قوم ندا د حسرت لپاره. لقد ابلغتكم یقینا ما ورسو تاستا رسالت ربي رسالت د رب زما تاسو ته پیش کو. ونصحت لكم استاس خیر خایمه وکړه خو تاسو زما خیر خواهیم ونه منله او دین خبرم ونه منله. ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نه خوښوئ نصیحت کوونکي. د نصیحت کوونکو نصیحت ستاسو خوښ نه دی. نو دا حال شو. دا خطاب چاته وکړو؟ قوم ته. کله چې قوم هلاک شوی و تباه شوی و د هلاکت نه پس صالح علیہ السلام دا خطاب دی ته وکړو په ندا سره. قال یا قوم اے قوم. نو دا خطاب دا مستلزم د سما نه چې سړی د کمزه کې خبره کوي خطاب سره او د خامخا خبره اوري. دا خطاب هغه ته وکړو چې زما قومه افسوس دې ستاسو په حالت دای دا غي په هلاکت باندې یو قسم اظهار د حسرت او د خفګان وک. نو دانه چې د خبرې هغه اورېدلې او مثال لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلیب بدر کې ویلا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. کما وعده چې شی و تاسو ته ملاو شو. نالته یو جواب مفسرینو دا کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره هغې ته حسرتن و نقمتن دا خبره کوله او دام پکې ویلي دي چې د نبی علیہ السلام خبره هغې اورېدله. نبی علیہ السلام ویله الان یسمعون وس اورېدل کوي زما خبره اورئ. نو چې الله یې ورته اورئ نو اورولی شي. خو مراد دا چې خطاب دا لازم هر وخت کې د اورېدو نه وي. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه. او لوط ابن حاران دا مې لېږلی و. دا د ابراهیم علیہ السلام وراره. حاران دا د ابراهیم علیہ السلام ورورو. نو دی د ورور زویو نو لوط علیہ السلام یې وراره کېده. دا الله پیغمبر را لېږلی و. د ذکر په قرآن کې 27 کرت راغلی دی. ولوطا وارسلنا لوطا او لېږلی مې لوط علیہ السلام کله چې ویلي و خپل قوم ته اے قومه اتأتون الفاحشة راته کوئ تاسو بدکارۍ بې حیایۍ ته ما سبقکم بها من احد مخکې والی نه دی کړی په دې عمل باندې یو کس د عالمینو مخلوقاتو نه. داسې ولې کوئ؟ انکم لتأتون الرجال شهوة تاسو راتګ کوئ سړو ته په پوره کولو د خپل شهوت کې من دون النساء بغیر د زنانو نه. الله قانون دا دی چې انسان کې قوت شهوت اچولی دی نو هغې دپاره نساء شقایق الرجال الله ګرځولی دي. نو هغې دپاره طریقه شرعي جوړه کړې ده نکاح ده. نو تاسو دغه طریقه شرعیه جایزه پرېږدئ
او په ناجیزه طریقې سره خپل شهوت پوره کوئ بغیر د زنانونه. بل انتم قوم مسرفون، بلکې یې تاسو قوم مسرفون، اسراف او زیاتی که د حد نه تجاوز کړی دی. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام مگر دا چې وی ویلا اخرجوهم وباسئ دوی لرا من قريتكم د کلي ستاسو نه، انهم اناس يتطهرون، دا څه خلق دي يتطهرون چې ځانونه پاک پاک کوي. وباسئ ورکئ دا خلق. دا اوس پکې د کم ځای نه راغله چې دی ملا موږ ته خبرې کوي. دا وباسئ. فانجیناه واهله الا امرأته، نجات میں ورکو. وانجیناه، نجات میں ورکو لوط علیہ السلام تا ام اخلاص کو. او واهله، اهل دد اهل نه مراد دد متبعین دا مراد دی. او خزه هلاکه شوی ده، نو اهل نه مراد متبعین مسلمانان. خلاص میں کدے او د اهل الا امرأته، مگر خزه د سورۃ تحریم کی براشدہ هلاکه شو. کانت من الغابرین، داود رست پات کی دن کو نه په عذاب کی. وامطرنا علیہم مطرن، بارانو کو منگ پدائی بانی مطرن، باران ناشنا. مطرن دا تنوین دا تعجب دا پارا، ناشنا باران پہ اللہ کو سنگا دا کانو باران پہ اللہ کو. وامطرنا علیہم حجارتا، بارانو کو منگ پدائی بانی ناشنا باران. فانظروا گورا کیف کان عاقبت المجرمین، سنگو انجام د مجرمینو انجام سنگ شو. نہ ہمیشہ د پارا د مجرم انجام ډیر ناکار او بد راځي. وإلى مدین اخاهم شعیبا، او لګلو منګه علاقه د مدین ته رور د دی شعیب علیہ السلام. دا مدین دا وی د ابراهیم علیہ السلام په زامنو کې وو. دا د ابراهیم علیہ السلام زوی وو. او شعیب چې دی دا د مدین زوی وو، داغه په اولاد کې وو. شعیب هو ابن میکیل ابن یشجر، او دا علاقه د مدین په نوم باندې مسما شوې ده. وإلى مدین اخاهم، او علاقه د مدین ته رېږلی منګه رور د دی شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء. قال یا قوم اعبدوا الله، ویلی شعیب علیہ السلام اے قوما زما عبادتو کئی دا اللہ. ما لکم من الہ غیر، نشت استاسو دا پار الہ و کارساز غیر دا اللہ نا. قد جاءتکم بینت من ربکم، یقینا راغلی دی تاسو تا واضح دلائل دا طرف درب ستاسو نا. فاوفوا الکیل والمیزان، نو دا گنام پکے ودی کی او دا دیر مشہور وا. نو اولی مسئلہ دا توحید بیان کلا، اعبدوا اللہ. دویم وتویل فاوفوا الکیل والمیزان، پورا کئی کیل پیمانی ته وی، میزان تلا. دی دا نقصان کو په پیمانه او په تول ناپ کې چې دی کمې کو. نو وی دا ظلم مکوي. فاوفوا الکیل والمیزان. او قرآن کی اللہ وی ویل للمتوففین، ہلاکت تے د ویل کند دا سخت عذاب دے د هغه خلقو د پارا متوففین چې هغه کمی کوونکي دي او هغه دونه هوښیارو چې د نورو خلقو نه به پوره اخذ کاو او د بل حق کې به کمی کاو. دو قسمه تول او پیمانه دی ساتلی وه.
بل به په یو پیمانه او په تله باندې ورکول کول، او چې د هغه بل نه به اخستل ځان حق به ته اخستل، نو هغه کې به خپل حق به ته اخستل، نو په بل تول او پیمانه باندې به کول، نو هغه به پورو، او چې دی به بل ورکول هغه کې به کمې کاوه. او دا حالاتو سم په دې خلکو کې دي، دا بیماری موجوده ده، او دې ته ډېره توجه پکار ده. په دې معنی زمونږ دین شریعت کې ډېر سخت زور ورکړی دی چې معاملاتو کې ظلم مکوئ، زیاتی مکوئ، شی مال مجمع کوئ، لکه دا اوس چې پټ کړی شي وساتلی شي، احتکار دی ته وایي، چې ښې ریټ اوچت شي او ګران شي نو به خلکو باندې ګران خرڅوي. نو دا کارونه دا د شریعت خلاف دي. دغسې په تول کې نقصان کوي. فاوفوا الکیل والمیزان، کیل او میزان پوره کوي. او دا سبب د ګټې نه دی، خلک په دې نه پوهېږي چې په دې به موږ ګټه وکړو، په دې دی تاوان کوي. چې پوره سیز ورکې، پوره اخلي او پوره ورکې، نو په دې کې به تعالی الله خیر او برکت اچوي. او شریع حکم دا دی چې ټول لږ شانه درون کوه. د تلې کومه تله کې چې سیز پروت وي هغه به لږ کتی لاندې به وي. غوره دا ده یو دانه 3-4 پکې لږ زیات اچوه، داسې تول کوه، نو سپک تول مه کوه. نو په دې مال ډېرېږي نه، په دې کې نقصان راځي. پوره کوي کیل او میزان. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او مه کموئ د خلکو نه اشیا د دی، سیزونه د دی. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد مه کوئ په ځمکه کې پس د اصلاح نه. اصلاح ده دا اوس، او ته زیتی کې نه دا مه کوه. ذالکم خیر لکم، دا کار ستاسو دپاره ډېر غوره او بهتر دی. ان کنتم مؤمنین، کئ تاسو یقین کوونکي. ولا تقعدوا بكل صراط، او مه کښېنئ تاسو په هره لار کې. توعدون، چې تاسو خلک یروئ. په هره لار کې به ناستو او خلکو باندې به یره اچوله، او خلک به د حق لارې نه بندول. په هر لار کې توعدونا، چې یروي تاسو خلک. وتصدون عن سبیل الله، او بندوي خلک د لارې د الله نه. من آمن به، چا چې ایمان راوړی دی په الله، هغه سره داسې کار کوئ. وتبغونها عوجا، او تاسو لټوئ د هغه دپاره عوج کوږوالی، د حق نه اړوئ. نو په مسلمانانو به دا یره او ترس قایم کړی و، او یرول به چې داسې به وکړو دا به وکړو، دین ته نه پرېښودل. واذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد کوئ هغه وخت کله چې وایي تاسو قلیلا، لږ وایي او څو کسان وایي. الله الله بچي درکړل، ډېرې کړئ. خو د ډېرېدلو مقصد دا نه دی چې تاسو اوس فساد او ظلم شروع کړئ، بلکې چې الله الله ډېر بچي درکړل او ډېر شوئ، نو د الله ډېر عبادت وکړئ، ناشکري مه کوئ. یاد کې هغه وخت چې تاسو وایي قلیلا، لږ په عادت کې. فکسرکم، نو الله ډېر کړلی. وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین، وګورئ کیف کان څنګه و عاقبت د مفسدینو، انجام د فسادیانو وګورئ چې الله ورسره څه کړي. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، او کچېته یو ډله. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، او که یو طائفه او ډله ستاسو نه، آمنوا بالذي، ایمان راوړي په هغه څه، ارسلت به چې زه رالیږلی شوی یم په هغې باندې، نو دا به ډېره غوره. وطائفة لم یؤمنوا، او یو ډله چې دا جماعت لم یؤمنو، ایمان نه راوړي او نه دی راوړی، نو فصبروا، صبر کوئ. حتی فصبروا معنی فانتظروا، حتی یحکم الله بیننا،
تر دې چې الله فیصله وکړي په منځ زمونږ کې وهو خیر الحاکمین الله دې غوره فیصله کوونکی نو انتظار کوئ فیصلې ته چې په الله فیصله وکړي قال الملأ الذين استكبروا وویل غټانو مشرانو کسانو چې ځانونه غټ ګڼل من قومه د قوم د شعیب علیہ السلام نه لنخرجنک یا شعیب خامخو بشړو بباسو تعالی ر شعیبا والذین آمنوا معك او کسان چې مؤمنان دي ملګری دي معك تا سره من قريتنا زمنګ د دې کلینا به وشړو او لتعودن فی ملتنا او یا بتاسو واپس کېږي زمنګ په ملت او په دین کې دې کلی کې چې وسېږي شرط بدای چې موږ سکو عقبته کې زمنګ د ملت او قانون نه بل خبره غیر نه کې او کو ودی کړنو پریدو دینه وباسو دي او لتعودن فی ملتنا زمنګ په ملت کې واپس کېږي قال ویل شعیب علیہ السلام اولو كنا کارهین اگر کومنګ استاسو دا ملت او قانون بد غنو او زمون خوخ نه دي نوم په زور را باندې تاسو مانی قد افترینا علی الله کذبا او کومنګ دا دین پریدو او استاسو دا ملت او دینو منو نو من خو به مفتریان شو دروغ جوړون کی بشو قد افترینا علی الله کذبا نمنګ به افتراو کو دروغ به جوړ کو په الله باندې جوړ به کو په الله باندې کذبا دروغ ان عدنا فی ملتکم کومنګ واپس استاس په ملت او په دین کې بعد اذ نجانا الله منها پس داغه نه چې الله نجات را کړې دې مونږ ته داغه نه الله په مونږ رحم کړې دې ایمان راته نصیب کړې دې په دیني پوها کړې او تاسو اوس موږ نه پرې دیو بیتم دی دین ته واپس کوئ نو موږ خو بیا مفترین شو او د نجات لار به پریدو په خپل وزن بیت هلاکت ته واپس کو وما يكون لنا ان نعود فيها او ندی جایز زمنګ د پاره ان نعود فيها چې موږ واپس شو فيها په دې ملت تاسو کې دا کار موږ نشو کولای الا ان یشاء الله ربنا مگر هغه سبکیږي او کوبه چې وغواړي الله چې زمونږ رب دی وسع ربنا كل شيء علما پراخ د زمونږ رب هر یو شی ته په اعتبار د علم سره علی الله توکلنا په الله زمونږ توکل او اعتماد دی ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے زمنګ ربا ته جداواله راولي په مابین زمنګ او په مابین د قوم زمنګ کې په حق معنا په خپل حکم په حق پرشتیا فیصله وکي وانت خیر الفاتحین او ته غره د فاتحیننا خیر الفاتحین دا د شعیب علیہ السلام په حقیقت کې خیری دي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق هدا بعضی امامان نه پويږي چې د مانځن راوګرځي نو الله سونه بوچت کې وي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الکه تب دین پويږي دا شعیب علیہ السلام خیری کړی دي تخپل قوم ته خیری کې چې ما او زما د قوم په منځ کې جداواله راولي نو ولې امامتي دینه د خوخه نو دې په معنا نه پويږي په ترجمه نه پويږي د الله د کتاب نه نه خبر خلص سورتونه یاد کړی دیو ټیکې نیولې ده او بس کته بر خلک کوي نور نه دی خبرو چې د امامتي څونه غټه ذمہواری ده دا څونه لوی پیشه ده دا زده د قوم ذمہواری ما دیته به حق بیانو ما دیته به دین بیانو ما نو دا پکې بعضی جاهلان داسي نماوی دا د شعیب علیہ السلام خیری دی ګوره دا څه دعا نه ده یا الله زمنګا د قوم او زمنګ په منځ کې جدای راولي وانت خیر الفاتحین وقال الملأ الذين كفروا من قومه ویل غټانو مشرانو هغه کسانو چې کوپر کړو د قوم د شعیب علیہ السلام نه لئن اتبعتم شعیبا دباوی کو خلق ته ویلا دی غټانو مشرانو پکې
لئن اتبعت شعیبا کتا استابداری وکړه د شعیب علیہ السلام انکم اذا لخاسرون نو یقینا تاسو به په دې وخت کې تاوانیان غټ تاوان به وکړي د شعیب خبره ممنئ الله په عذاب راوستو فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين نو ونیول دی لره یو زلزلې ځمکې خوځېدل پې شروع شو سورة هود کې راځي بیا فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم نو سبای که په کورونو کې وګرځېدل جاثمین پړ مخې پراتو الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې تکذیب کړو د شعیب علیہ السلام کأن لم یغنوا فیها تا به وی چې اړو وسیدلی نو دی فیها په دې کلي او په دې علاقه کې داسې مې الله وی تباه کړل سوارو کأن لم یسکنوا فیها داسې وګرځېدل تا به وی چې اړو پکې وسیدلی نه دي الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین هغه کسانو تکذیب کړو د شعیب علیہ السلام و دی تاوانیان فتولى عنهم قال يا قوم لقد ابلغتكم وګرځید د خپل قومنا روان شو وی ویل ای زما قوما ان داد حسرتي ای زما قوم یقینا ما ورسو تاسو ته رسالات ربي پیغامات در رب زما ونصحت لكم واستاسو خیر خوای می وکړه خو تاسو ونه منلا فكيف عسى على قوم كافرين نو څنګه زه غمجن او خپشم په قومانی چې هغه انکار کوي او کفر کوي وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء ندلې غلې مونږ په یو کلی کې څوک نبی الا اخذنا اهلها نو هغه تکذیب کړي دي هغه اهل د کلو بیا الا اخذنا لها مگر نیولې دي مونږ داغه اخ کلی اهل وسیدون کی بالباسای په تکلیفونو د مال والذراء په تکلیفونو د بدن نو دواړه تکلیفونه می پیراوستي دي مال کې هم او په بدن کې هم لعلهم يضرعون د دې لپاره چې دی الله تعجزیو کی که په دې سم شي نو تکلیف پیراغله دي ثم بدلنا مکان سیئه الحسنه او به می ورکړې دی دیتا بدل کړې می دی په زید سیئه د تکلیف باندې الحسنه راحت او خوشحالي تکلیف می تی بیا اوچت کو به ته می په حسنه او خوشحالي راوستله چې دې کې سره توجه پیدا شي حتا عفو تر دې چې دی عفو زیات شو په مال او په اولاد سره خص ډیر شو نو بس به یغه تکلیف هیر کو او به یو بل تویل دا خود دنیا قانون دی او تاریخ په دې گواه دی زمنګ پلارانو ته تکلیفونه او مصیبتونه رسیدلی وو دنیا کې د سراجی دا یو نو ویل چې الله را باندې امتحان کړو تکلیف او مصیبت را باندې را وستیو الله را نو چت کو وسه را باندې راحت او خوشحالي را وستلا یا الله موږ ستاسو د نعمت شکر ادا کوو نو تکبر وکړو نو الله وی به میرا ونیول پسې د سیئه د تکلیف مې ول حسنه ورکړه حتا تر دې عفو چې زیات شو دی زیاتواله وکړو په دې ګناونو کې یا زیات شو دی د مال او د اولاد په اعتبار سره وقالو قد مصابنا الضراء والسراء او وی ویل خپلو کې یقینا رسیدل اوس من پلارانو ته الضراء تکلیفونه والسراء او خوشحالي دواړو تر رسیدلی او دا راځي نو چې کله بدمعشي شروع کړه فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون نو ومن ولدیل رب بغتة ناصفا وهم لا يشعرون او دین پویدلو ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء کچیته د دې کلو والا امنو ایمان راوړي په توحید واتقوا او ځان وساتي د مناهیونه لفتحنا عليهم نو منګ برا کولاو کو په دای باندې برکتونه د اسماننا والارض او د زمکینه د پاسنه به مهرباني
د رحمت بارانونه شروع شي او په ځمکه کې به د دې د پاره هر قسم نعمتونه او خوراکونه الله پیدا کی. نو برکات من السما او د ځمکې دا به په الله وي موږ را کولاو کو. خو کچته آمنو وتقوا ولكن كذبوا فاخذناهم، لیکن دی تکذیب کو فاخذناهم نو ومن ولدو الى رب ما كانوا يكسبون، په سبب د دې چې د کسب او عمل ناکارو. افا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا، ایا په امن کې دي د کلو والا، آیا د کلو والا په امن کې دي ان ياتيهم باسنا چې راشي دی ته زمون عذاب بیاتن د شپې وهم نایمون، په داسې حال کې چې دی ودی په خوب کې عذاب پې راشي. او امن اهل القرى، آیا په امن کې دي د کلو والا ان یاتیهم باسنا چې راشي دی ته زمون عذاب زحن د ساخ په وخت کې د ورځې وهم یلعبون، په داسې حال کې چې دی وي مشغوله په خپلو کارونو کې، په حال د شغل او د غفلت کې، یا د شپې وده دی عذاب پې راشي، یا د ورځې په خپلو کارونو کې مشغوله دي او عذاب پې راشي. افا امنوا مکر الله، آیا دی په امن کې دي د عذاب د الله نه؟ افا امنو، آیا دی بی یری کیږي بی خوف کیږي مکر الله د عذاب د الله نه؟ فلا یامن مکر الله، نبی یری کیږي نبی خوف کیږي مکر الله د مکر د الله نه. مکر نه مراد څه؟ عذاب الله، د الله د عذاب او د نیولونه نبی یری کیږي الا القوم الخاسرون، مگر قوم چې تاوانین خاسر خلق، هغه د الله د عذاب نه یره نه او پروا نه. اولم یهدی للذین یرثون الارض، آیا نه د ښکارا او واضح نه ده؟ اولم یهدی للذین یرثون الارض، دا خبره ښکارا نه ده د خلکو ته چې په میراث کې د دې مشران نو ته د ځمکه او د علاقه پاتې شي، دی په دې نه پوهېږي. د دې وجې نه حسن بصری قول تفسیر ابن کثیر دی مقام کې ذکر کړی دی، مومن د عمل د طاعات کوي، تابعداري کوي، منځونه کوي، الله تعاجزي کوي، سره د طاعت او د عباداتونه، وهو مشفق د یریدونکی وي د الله د عذاب نه، زړه کې یری او وجل یریدونکی. او فاجر چې دی یعمل بالمعاصی وهو آمن، دا حال د فاجر او بد عمله معاصی کوي او هیڅ پروا نه، آمنی بے خوفی، زړه کې یره او ترس نه. نو ځکه الله وی نبی یری کیږي د الله د عذاب نه مگر تاوانیان. اولم یهدی للذین، آیا ښکارا نه ده هغه کسانو ته یرثون الارض چې په میراث کې اخلي ځمکه من بعد اهلها، پس د اهل د مشرانو د دینه، مشران ختم شي کشران راشي، نو دی ته دا خبره ښکارا نه ده. لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، کچېته موږ وغواړو اصبناهم من اهلکناهم، که موږ غواړو نو هلاک بکو دی لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دی، ونطبع علی قلوبهم او مهر به ولګو د دی په زړونو، فهم لا یسمعون، نو دی به بیا نه اوري او بیا به نه پوهیږي. نو دی ته دا خبره واضحه نه ده چې لږ سوچ وکړي. فهم لا یسمعون، یا دا خبر دی فهم لا یسمعون، دی نه مني قرآن، نه اوري. تلک القرآن نقص علیک من انبائها، دا کلو والا دی
نقص علیک چې موږ بیانو تا ته من انبائها د دې د بعض حالات خبرونه تا ته بیانو ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات یقینا راغلیو دوی ته پیغمبران د دې په واضح دلایلو فما كانوا ليؤمنوا نو دوی چې ایمان راوړي بما كذبوا من قبل په سبب د دې چې تکذیب کړي من قبل مخکې د دینه د دې مشرانو نو کشران دا مشرانو په لار روانو کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین دقرنګ الله مهر لګی پسلونو د کافرانو دا تکذیب د سره روان دي مشران کړه نو کشران هم کوي وما وجدنا لاکثرهم من عهد نو موږ ونه مونږ د ډیرو د پاره من عهد لوز د عبدیت د عبدیت په لوز باندې کلک پاتې نشو موندنه کوم موږ د ډیرو د پاره من عهد پرواله په وعده باندې وان وجدنا اکثرهم لفاسقون او یقینا ومندل موږ ډیر د دین لفاسقین خارجین عن التوحید د دین نو د ایمان نو وتون کی اکثر پکې داسي دي ثم بعثنا دې کې تسلی د نبی له صلوات و سلام ته او خلاصه ده د واقعو او د دې ځنا دویم باب شروع کیږي او دې باب کې واقعه د موسی علیه السلام ذکر کړي چې دا متعلق ده د اوله دعوی سره او دا واقعه ذکر کړي د پار د تثبت تکل کېدلو پدې کې معجزه د موسی علیه السلام ابتلا په بنی اسرائیل باندې او عذابونه په الله را لګلیو وو رستو براش او اظهار د ضعف د بنی اسرائیل او میقات اول استخلاف د هارون علیہ السلام چې تقوم کې پاتشاه اول میقات للاړ کوهی تورتا بدم شپغم میقات ثانی او نزول د عذاب دعا د موسی علیہ السلام او ترغیب دے طاعت تابعداري ته په بیان د توحید ثم بعثنا من بعدهم موسی او بیا لګلو منګه پست دینا پست دی انبیاونا بیا لګلو منګه موسی علیه السلام موسام لګلو بیااتنا پخپل آیات و دلائل بانی چاہتا الى فرعون تا وملئه او داغ ڈلتا فظلمو بها نو ظلمو کو پدی آیات بانی او پدی دلائل بانی ظلمو کو انکار عنادن سورت نمل کی براش ظلمو بها ظلم په وک باندې انکار وکړو د عناد د وجنه فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وګورا څنګه انجام د مفسدانو وقال موسى يا فرعون ویل موسی علیہ السلام اے فرعون انی رسول من رب العالمین دی پاس آیات کې خلاصو د دې ټولي واقعي او دا اوس وقال موسی دا د واقعي تفصیل کوي اوس موسی ویل فرعون اے فرعون زیم رسول د رب العالمین د طرف نراغله ما حقیق علی ان لا اقول علی الله الحق لائق دی پما باندې چې زبنوي ما په الله باندې مگر حق خبر وکوم قد جئتکم ببینه من ربکم یقینا را تک کړه ما تاسو ته په واضح دلایل د طرف درپستا سنا فارسل معي بني اسرائيل نو پرې د ما سره دا بني اسرائيل چې تا غلامان ګرځولې دي او ګر کړې دي الکانی وجنی او جنکی چې ده
نوکرانی او خدمتګارانی دي دا پرې د آزاد کا آزاد کا پرې د ما سره بنی اسرائیل قال ان كنت جئت بآیه فات بها نو ویل فرعون اے موسی کچې ته تا راتک کړي پس آیات او دلیل او معجزې سره فات بها نو دلیل دی پیش کراوړه ان كنت من الصادقین کیت درشتیا وینکو نه هغه ډیره خدا امسایو غرزوله چې امسایو غرزوله نو یو خامار ته جوړ شو فرعون منډې کړي بیا ټینګې دی نشو فالقى عصاه وغرزوله موسی علیہ السلام خپل امسا فاذا هي ثعبان مبين ناس پد دې امسا نه یو مار جوړ شو ثعبان غټ مار مبین خکارا ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين لاس به دې ترخ کې دننه کو چې به ته براويستو داسې چمک به کو رڼا به کوله او راويست لاس خپل فاذا هي بيضاء ناس په دل دا لاس بيضاء چمک وهون کې رڼا کوون کې بغیر د څه تکلیف نه لاس کې څه مرز نه او بس ترخ کې به دننه کو چې به ته براويستو نو لاس په داسې شغلې کولې او رڼاګانې به کولې چمک او رڼا کوون کې للناظرین د کتونکو د پاره قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم چې کله دا حالت ولیدو چې د امسانه مار جوړ شو او لاسي چمک کوي نو دی غټانو مشرانو د قوم د فرعون نو وزیرانو ویل دا خو ساحر دی ویل غټانو د قوم د فرعون ان هذا لساحر علیم دا خيار ډیر ماهر قابل ساحر دی علیم ډیر پوهه دی یرید ان یخرجکم من ارضکم د اراده لري چې وباسي تاسو لرا د زمکه تاسو نه یرید اراده لري دون ماهرانو انداس الزام ولګو د اراده لري چې وباسي تاسو د زمکه تاسو نه د مصر نه وشړي فما ذات امرون تاسو سم مشوره کوي تاسو مشوره څه د په مقابله کې نو وزیرانو غټانو فرعون ته ویل د سوکا چې مهلت ولا ورکا یو سورزي او چې بحث بوکو یو سورزي مهلت ورکا او چا ویلی چې ستما ولا ورکا تما چې ډېری خبرې مکو په آرام کې نه جیب کې ولدا سي غوټه کېدا دا والا دا دویمه طریقه شو او دریمه طریقه دا چې جیل کې واچوا مهلت ورکا تما ولا ورکا جیل کې واچوا ندا زړه طریقه د بی دینانو حق پرستو خلاف مهلت ورکي به سوخ راګیر کی او کله کله چې د پیسو نه کاروالي جیب لډک کی چې پیسې ډېر والا سړې تنگول مکوا او کله چې د په جیل کې واچي قالوا ارجه واخاهو ویلا د قوم د مشرانو ارجه مهلت ورکا موسی علیہ الصلوۃ والسلام لا تمول ورکا جیل کې واچوا واخه د ضرور لا وارسل فی المدائن حاشرین اولیگا استازی خلق فمدائن کې پدې خارونو کې حاشرین راجم کون کې د ساحرانو دل تم ورکا یا لګ مهلت ورکا جیل کې واچوا او ساحرانو تراجم کا یاتو کبی کل ساحر علیم چراولیتا ته هر یو ساحر چې ډیرو خيار او قابل وي چې کم غټ غټ ساحران دی غرا جمع کوي او د سره بحث او مناظره وکي مقابله دی وکي نه خو بادشاہ نو ملک کې کسان خواره کړل او ساحران چې څونه معلوم خلکو ته غیر جمع کړل وجاء السحرة فرعون رال ساحران او جادوګران فرعون تراجم شو وته فرعون من خو به مقابله وکړ د موسی سره
خو موږ داسې اسې ځان نه ستړی کوو. که موږ غالب شو نو څه مزدوري به لال راکې که نه، زموږ به څه امتیازي. بس تش رالو موږ به بحث او مناظره به وګټو، خبره به زموږ طرف ته شي، نو بیا بس زموږ څه امتیازي، ته به موږ سره څه مدد وکړي. وویل دې ساحرانو فرعون ته آیا وي به زموږ دپاره څه مزدوري، ان کنا نحن الغالبین، که چېرته موږ شو غالب په موسی علیه السلام. فرعون ویل ولې نه؟ قال نعم، هاو تاسو دپاره به ډېرې امتیازاتي. د هغې امتیازاتو نه وانکم لمن المقربین، یو امتیاز دا دی چې تاسو به زما د مقربینو نه، ما ته د نږدې خلکو نه به زما د مقربینو نه به. مقرب هغه چې نږدې بادشاه ته نه، بادشاه له چای روټۍ شربت او ځای صفا کول، پیزارو ته سمول، کینی پاسیږي، خدمت یې کوي. بادشاه او وزیران چې خوراک وکړي او په دسترخوان څه پروت موټ خوراک څه شی پات شي، نو هغه دی وخوري، وروسته وڅټي. دې ته تالي څټ وایي. تاسو به زما د مقربینو تالي څټونه. قالوا یا موسی اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقین. ویله موسی و دې خلکو، اے موسی دې ساحرانو ویله، اما ان تلقیا، ته اول وغورځوه، څه چې سکې هغه اول پیش کا، و اما ان نكون، یا به شو منګه نحن الملقین اول غورځونکي. موسی علیه السلام ته نه بس تاسو دا دی ادب وکړو. وی ادب یې وکړو نو د ادب پیدا دا وه چې الله ایمان ورته نصیب کړو. دا ادب ډېر ښه شی دی. کله چې یو انسان کې بېدبي پیدا شوله نو بېدبي ډېر نقصان لري. کم طالبو کم شاګرد چې د خپل استاذ قدر او احترام نه کوي او بېدب وي، الله دنیا کې د هغه علم نه نصیب کېږي، علم یې نصیب نشي، او بس بې خیره زندگی. او چې چا کې ادب وي نو ادب سره بیا الله ورته علم هم نصیب کړي، عزت هم له ورکړي، مقام هم له ورکړي. وایي دې ساحرانو د موسی علیه السلام ادب وکړو نو ایمان نصیب شي. قال القوا، ویل ورته موسی علیه السلام القوا، تاسو سحر وکئ، وغورځوئ. خیر دی تاسو چې څه کوئ اول یې پیش کوئ. فلما القوا سحروا اعین الناس، هر کله چې هغې سحر خپل پیش کو، سحروا اعین الناس، نو سحر یې وکړو په سترګو د خلکو. دا سحر دې ته چې شمبندي وایي، یو شی نه او تا ته به ښکاري، حقیقت یو شان نه، ظاهر کې بل څه ښکاري. نو دا یې کار یې وکړو چې رال د خلکو په سترګو باندې سحر وکړو او بس پړیو امساګانې وغورځولې، ټول علاقه چې دی ماران شو او یو طرف او بل طرف ته منډې والې. فلما القوا، ورکله چې دی خپل سحر پیش کو، سحروا اعین الناس، نو سحر یې وکړو په سترګو د خلکو. واسترهبوهم، او ویرول دوی لره، دی ویرول. او یا زر ساحرانو دون را جمع شیو او هر یو سره امساو سره سی مسی وي، دا یې غورځولی دي. نو دونه ماران چې په میدان کې یو طرف نه راجمع شي، خامخا ویرول خلکو لره. وجاءوا بسحر عظیم، او راتګ یې وکړو په لوی سحر باندې، لوی سحر یې پیش کړ. بیا مفسرین وایي دا سحر عظیم و د دوی په خیال، د دوی چې څه طاقت و هغه ټول یې پیش کړو. په خپل خیال او ګمان کې لوی سحر پیش کړو، خو د الله
د معجزو په مقابل د نبی کې هغه هیڅ شی نه و. راتګ یې وکړو په سحر عظیم سره. ووحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یافکون. نو الله حکم وکړ موسی ته، موسی امسا دې وغورځوه. دا ماران او خماران منډې وی په میدان کې. موسی علیہ السلام امسا ورغوزار کړله. چې غوزار یې کړه مار ته جوړ شو، خولې وازه کړله. چې خولې وازه کړله دا څه چې هغې غورځولي وو، دا څه چې وو ټولې بس په دې ایوان وړی کړله، راتاو یې کړل د ژبې نه او بس تېرې کړل. دې مار د موسی علیه السلام د امسا نه چې مار جوړ شو، دې دا ټول ماران تېر کړل او ویې خوړل، ایوان وړی کړل. ساحران حیران شو. فاذا هی تلقف ما یافکون. ناسا پدې مار چې د موسی د امسا نه مار جوړ شو، تلقفو معنی تاکلو، تیرې کړل ویې خوړل، ما یافکون هغه څه چې هغې جوړ کړي وو غورځولي وو. نو هغې ټول یې ون وړی کړل، ختم یې کړل. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. نو واقع شه حق. حق څه شو؟ واقع شه معنی ظهر الحق، حق ښکاره شو، ثابت شو. وبطل ما كانوا يعملون، باطل شغه څه چې دی عمل کوو. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. نو کمزوري شو دا ساحران هنالک فی تلک الوقت، په دغه وخت کې دا کمزوري شو. وانقلبوا صاغرین، او ګرځېدل دی ذلیلان. والقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین. القیا صيغه د مجهول ده، وغورځولی شو. السحرة د القیا دپاره نایب فاعل دی. وغورځولی شو ساحران سجده کوونکي. چا وغورځول؟ دا بې اختیاره د الله د طرف نه په دی داسې اثر وشو چې بې اختیاره پرېوتل او سجده وکړله. قالو او وی ویله په خوله باندې آمنا برب العالمین، موږ ایمان راوړی دی په رب العالمین. په رب العالمین زموږ ایمان دی. رب د موسی او د هارون دی. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. نو فرعون په دباو وکړو، وی ښه تاسو د موسی خبره منئ او په موسی باندې ایمان راوړئ، زه به داسې داسې وکړم، ستاسو خپې او لاسونه به کټ کړمه. نو ویل فرعون آمنتم به، تاسو ایمان راوړو په دې موسی علیه السلام باندې قبل ان آذن لکم، مخکې د دې نه چې زه اجازت وکړم تاسو ته، ما نه تپوس نه کوئ ایمان راوړئ. ان هذا لمکر مکرتموه، یقینا دا یو مکر او فریب او چل دی چې تاسو جوړ کړی وو. اشاره دې ته وکړله چې تاسو او دا موسی یو خلک یاستئ، دا ستاسو استاذ دی او تاسو شاګردان یاستئ، تاسو یو خلک یاستئ. نو تاسو دا چل جوړ کړی چې استاذ او تاسو مشوره کړې وه، دا پروګرام جوړ کړی و، دا الزام یې ولګو. ان هذا لمکر، یقینا دا یو مکر او فریب او جرګه و ستاسو. مکرتموه چې کړې وه تاسو دې لره، تاسو دا کړې وه. فی المدینة، په دې مدینه او ښار کې تاسو دا کار کړی دی. لتخرجوا منها اهلها، د دې دپاره چې تاسو وباسئ د دې نه اهل د دې، د دې اوسېدونکي چې څوک دی کې اوسېږي دا تاسو د دې نه وباسئ.
د دې دپاره چې تاسو باسئ اهل د دې مصر نه فسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ پته به ته ولګېږي دا یې پې دباو وکړو فرعون او الزام یې پې ولګاو چې ګوره دا ستاسو یوه خبره وه یو جرګه وه ستاسو دا مستاز دی او تاسو شاګردان یستئ یو خو دا الزام ولګو او دویم یې پې دباو وکړو وایي زر دی پته به ته ولګېږي زه به تاسو سره وګورم لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف زه به قطع کم پرې به کم ستاسو لاسونه او ستاسو خپې من خلاف اردل بدل یو خپه یو لاس ثم لأصلبنکم اجمعین او بیا به تاسو پانسي کمه په یو ځای باندې ټول په سولۍ پانسي به م کم قالوا انا الى ربنا منقلبون وویل دی انا بیشک مونږه الى ربنا خپل رب ته منقلبون تلونکي دې کې څه خبره نشته دی که ته مونږه وژني او که پانسي کیم او که هر سره سره کې نو بس خو رب له به ورشو که نه انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا او تبد نگنی زمونگنا الا ان مگر دا خبره آمنا چې منگ ایمان راوڑے دے بآیات ربنا پیاتونو د خپل رب لما جاءتنا هر کله چې مونږ ته دا آیات او نښې رالی منگ نور څه ګناه نه ده کړې بس تا منگ سره پدې دشمنی ده چې منگ په آیاتو د رب باندې ایمان راوړو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین نو دې ساحرانو دعا وکړله ای زمونږ ربا منګ کلک کې په توحید باندې او صبرم نصیب کی او یا الله د اسلام په حالت کې مړه کې داسې نه چې فرعون را سره ظلم او زیاتې شروع کړي او موږ د اسلام نبی ته واپس شو نو په اسلام باندې کلکېدل دا غټه خبره ده ربنا افرغ علینا یا زمونږ ربا راولېږي په موږ باندې صبر استقامت وتوفنا مسلمین او وفات کې موږ مسلمانان تابعدار وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ویل غټانو مشرانو د قوم د فرعون نه اتذر موسى وقومه ته پریدي دي موسی لرا او قومه د قوم لرا ليفسدوا في الارض چې فساد بو کی په دې ځمکه کې دا ختمول غواړي نو داغه مشاورین او وزیرانو د فرعون په خپلم ډیر ظالم وو خو د ظالم ملګریم ظالمانی کنه هغه وته د خیر خبره نه کوله چې دا وکړه کې بستا خیری وی خط موسی پریدي سو ته وینه او دا قوم چې فساد کوي پزمکه کې ويزرکا والهتکا او پریدي تا لرا والهتکا او ستا الها ولرا نو د فرعون خزان ته خپل الہ ویلو ويزرکا پریدي تا لرا والهتکا او ستا بندگی پریدي او دویم چا دا معنی کړی دا عبد الله ابن عباس ته د دې نسبت ته چې پریدي عبادت ستا و الہتک استاد الہو وی فرعون پټ چې دی د الہو دغه عبادت وکاو ښکارا خود ویل چې ز الله یم د اولوہیت داوی کړی و خو پټي عبادت کاو ناغه ته اشاره ده تا پریدي او استاد الہو عبادت پریدي قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم ویل فرعون زر دې چې موږ به قتل کو د ابنا زامن او ژوندۍ به پریدو د دې خزې جنکۍ دا قتل دویم کرت امر شوی دی یو کرت مخکې شوی و د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ او د پیدایش او داغه د بعثت نه مخکې چې خوب یې لیدلی و
یا ورته ساحرانو ویلو چې داسې کس به پیدا کیږي ستا حکومت به د هغه د لاسه ختمیږي، نو هغه وخت کې د هلکانو قتلول ویلي او جنکۍ پرېږدئ. بیا چې کله موسی علیه السلام دا توحید بیان وکړو او ساحرانو وبیلله او ساحرانو په موسی علیه السلام ایمان راوړو، نو دویم کرتی بیا دا امر وکړو زر دی موږ به قتل کو د دی زامن او ژوندی به پرېږدو د دی جنکۍ. و انا فوقهم قاهرون، موږ یې پاسه د دوی نه غالب او زورور. قال موسی لقومه استعینوا بالله، دې ته امور مصلحه وی، صبر بکې. وویله موسی علیه السلام خپل قوم ته اے قومه استعینوا بالله، مدد غواړئ د الله نه، واصبروا او کلک شئ، د الله نه مدد هم غواړئ او کلک شئ، یریږئ مو. ان الارض لله یرثها من یشاء، ځمکه چې ده دا د الله ده. ان الارض، ځمکه د مصر او دا ټوله دنیا دا د الله په قبضه او اختیار کې ده. ځمکه د الله دا یورثها من یشاء، الله یې ورکوي په میراث باندې چاته چې الله وغواړي من عباده، د بندیانو خپلو نه. نن پکې اختیار د فرعون دی، زور د هغه دی، قبضه د هغه ده، فوجونه د هغه دي، څه خبره نشته. دا ځمکه او قدرت به الله د هغه نه ختم کي، سبا له به بل ورکي. هغه کور او هغه ملک چې هغې کې نن د یو جسم او بدن ښکاري، سبا له دغه کور او په دغه ځای کې دغه جسم او بدن بنی بل به ښکاري. موږ ولیدل که نه؟ او تاسو ټولو څونه خلک زموږ په دې ژوند کې رال بادشاهان وزیران غټ غټ خلک او بیا لاړ ختم شو. هغه ځایونو کې چې هغوی ناستو هغه ځایونو کې نن هغه نه ښکاري، د هغوی په ځایونو نور ناستي، او بله ورځ به بیا دا نه د دی په ځای به نوري، او دا به بیا نه بیا به نوري. دنیا همدغسې پاتې ده. نو په دې غرور نه دی پکار او دوکه کېدل نه دي پکار چې زه یمه بادشاه نو همیشه به بادشاه یمه. د دنیا څه بادشاهي ده؟ خو عارضي یو څو ورځې زندگی ده، دا ختمیږي. نو موسی علیه السلام دی ته وصیت صبر کوي. دا ځمکې د الله دي، الله یې ورکوي چاته چې وغواړي د خپلو بندیانو نه. والعاقبة للمتقین، او یقین وله جوړوي، انجام او ګټه به د چای؟ دا به د متقیانو وي. نو معنی په دې خبرو باندې صبر کوئ او د فرعون په دې دباونو مه یریږئ. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وویلا بنی اسرائیلو موږ ته تکلیف را رسولی شوی و مخکې د دې نه چې ته موږ ته راشې، ومن بعد ما جئتنا، او پس د هغې نه چې ته موږ ته رالې. مخکې د هغې نه چې ته راشې هم موږ ته تکلیف را رسولی شوی و، زموږ بچي قتل کړي، او ستا د باس پیغمبرۍ نه پس هم موږ ته دا تکلیف را ورسېده چې اوس یې بیا اډر وکړو چې بچي له قتل کوي. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، وویل عن موسی علیه السلام قریبه ده، صبر کوئ، قریبه ده رب ستاسو هلاک کی دشمن ستاسو، ویستخلفکم فی الارض، او تاسو نایبان او خلیفګان کې په ځمکه کې، فینظر کیف تعملون، بیا به الله ګوري. دا په طریقې د ابتلا سره بیا ګوري الله پاک چې تاسو څنګه عمل کوئ، چې څنګه عمل دی او د هغې مطابق فیصله به الله کوي. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات، یقینا نیولي و موږ آل د فرعون په سنین، قحط سالی باندې، قحط پې راغی، خوراکونه پې ختم شو، بارانونه پې نه کېدل. ومې نیول آل د فرعون په قحط سالی باندې، ونقص من الثمرات، او کموالی د ثمراتو، میوې خوراکونه په بازارونو کې کم شو.
لعلهم یذکرون، د دې دپاره چې دی پند او نصیحت واخلي. فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، کله چې راشي دی ته خوشحالي او سو د دنیا عزت ورته میلاو شي، کله چې راشي دی ته حسنتون کامیابي او خوشحالي، قالوا وی لنا هذه، دا زمونږ د شان سره مناسب دي ځکه موږ محنت کړی دی. وان تصبهم، او که ورسیږي دی ته سیئتون څه تکلیفو، یطیروا بموسی ومن معه، نو بدپالی نیسي په موسی علیه السلام او هغه چې د هغه ملګري مؤمنان دي. دا یې حال دی چې خوشحالي ورته ورسیږي وایي دا زمونږ محنت اثر و او دا موږ داسې کړي وو داسې کړي وو ځکه راته دا حسنه او خوشحالي ورسېده. او چې تکلیف پې راشي بې نسبت کوي موسی علیه السلام ته چې دا ته سپېره راغلی ستا د وجې نه رامنې دا وشو. ومن معه، هغه چې د ده سره ملګري مؤمنان دي. الا خبردار، انما طائرهم عند الله، یقینا طائرهم بدحالی د دی بد حالات عند الله، دا دی د طرف د الله نه، دا د الله د طرف نه دي. او حدیث کې هم دا راغلی دی چې لا طیرة فی الاسلام، دا بدپالین نیول نه دي پکار چې ته رالې نو زما کور سپېره شو او دا چلو شو، نه دا خبرې ښې نه دي. لا طیرة فی الاسلام، دا بدپالین په اسلام کې نشته دی. نو الله وی طائرهم، د دی دا بدپالی چې نیولې دا عند الله، دا ود طرف د الله نه، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ډېر د دې خلکو نه پوهېږي. وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها، هر کله چې ته مونږ ته راتګ پس آیات او په دلیل سره، دا د دې دپاره لتسحرنا بها چې ته سحر او جادو کې په مونږ باندې په سبب د دغې آیات او دلیل. فما نحن لك بمؤمنین، نو نه یې مونږ ستا په خبره باندې مونږ یقین کوونکي. نو موسی علیه السلام ته دی پیغمبر نه ویلا، دی ورته نسبت ته ساحر کو، او چې هغه به کوم څیز پیش کو هغې ته به سحر ویو. نو موږ ستا خبره باندې یقین نه کوو. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، الله فرمای ما په دی باندې عذابونه راولېږل، راو مې لېږل په دی باندې طوفانونه پیرال چې د دی باغونه او پټي هر څه خراب کړل، مال یې وله خراب کړ. طوفانونه پیرال والجراد، او ملخان مې پې راولېږل چې د دی هر څه به ختمول، قحطي ملخان. والقمل، او سپږې مې پې رامسلط کړلې، بس په هر شي کې بس سپږې روانې وي. والضفادع، او چندخان، بس په هر شي کې به ورته چندخان او ټوپونه وال. نو څونه کاري شکل یې دی، نو چې زمونږ ماشومان یې ویني هم ته یېرېږي. ضفادع، او په دې کې غټې غټې چندخان هم شته دی. نو دا مې پې مسلط کړی سپږې او ضفادع چندخان، او ودما، او په هر څه کې وینه روانه وه. آیات مفصلات، داوی آیات او نخ مفصلات واضح جدا جدا. مفصلات جدا یو د بلنا جدا و. فاستکبروا، نو دی ځان غټ وګاڼه د ایمان راوړلو نه، استکبار یې وکړو، بین ایمان رانه وړ. وکانو قوم مجرمین، او دی قوم مجرمان. ولما وقع علیهم الرجس، هر کله چې راغی په دی باندې رجز عذاب، قالو ویل دی یا موسی ادع لنا ربک، ته دعا وکړه زمونږ دپاره د خپل ربنا، بما عهد عندک، په سبب دغه لوز او وعده چې کړې ده تا سره. لئن کشفت عنا الرجز، که تا لرې که زمونږ نه دا عذاب، لنؤمنن لک، نو خامخا موږ به یقین وکړو ستا په خبره. ولنرسلن معک بني اسرائیل، او موږ به آزاد کو پرېږدو تا سره بني اسرائیل. فلما کشفنا عنهم الرجز، هر کله الله وایي چې ما پورته کړه د دې نه دا عذاب، الی اجل، تر یو نیټې پورې.
هم بالغوه چې د هغې ته ورسېدل اذا هم ینکسون ناس په دی ماتونکي خپلې وعدې لره. الله وایي بیا ما وکړل عذاب مې ترې لرې کو نیټه چې وخت پوره شو بیا ما خپله کارونه کول وعده یې ماته کړله. ینکسون ینقضون وعده ماتونکي وو. فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم نو ما بدل واخستو انتقام می واخسته د دوی نه. فاغرقناهم فی الیم نو هلاک مې کړل په دریاب کې مې ډوب کړل هلاک مې کړل. بانهم کذبوا بآیاتنا په سبب د دې چې دوی تکذیب کړی زموږ په آیاتونو. وکانوا عنها غافلین او دوی د دې آیاتونو نه غافلین بې پروا غفلت کوونکي وو. د الله د آیاتو نه غفلت دا سبب دی د عذاب. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها او په میراث سره ورکړه موږ قوم هغه کسانو ته کانو یستضعفون چې هغوی کمزوري کړی شوي په مصر کې. مشارق الارض و مغاربها مشرقي طرف د ځمکې او مغربي طرف. نو دا علاقه د پورات نوالا تر بحر قلزم پورې سرب پورې چې دا څونه علاقه وه دا مې د دی له ورکړله. مشرق الارض مشرق د ځمکې مصر او مغربي طرفو. نو د دریاب پورې دا حصه چې وه دا دی ته الله ورکړله. په میراث سره مې ورکړله قوم هغه کسانو ته چې کمزوري شوي په مصر کې مشرقي طرف د ځمکې او مغربي. التي بارکنا فيها هغه ځمکه چې ما برکت اچولی و په هغې کې. وتمت کلمت ربک الحسنی پوره شو کلمت ربک کلمې نه مراد وعده د رب ستا د الله وعده پوره شوله. الحسنی په ښایسته طریقه وعده د الله ښایسته پوره شوله. یا کلماتو نه مراد حکمونه د الله دي پوره شو حکمونه د رب ستا. الحسنی ښایسته دا پوره شو په بني اسرائیلو باندې. یا مراد تی هغه نعمتونه دي هغه نعمتونه پوره شو په بني اسرائیلو. بما صبروا په سبب د دې چې صبر یې کړی په تکالیفو باندې. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه هلاک منګه هغه څه چې جوړ کړي وو فرعون او قوم د هغې هغه کارونه او پروګرامونه هغه تباه او برباد شو. هلاک کړه منګه هغه څه چې جوړ کړي وو فرعون او قوم د هغه باغونه او هغه بنګلې او هغه هر څه چې هغه مې ټول تباه کړل. وما کانوا یعرشون او هغه څه چې دی به چتونه جوړول. یعرشون باغونو ته چتونه جوړ کړي وو سفرونه نو هغه مې مولا هلاک کړل. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر او پور استل منگ بني اسرائیل په دریاب. فاتو علی قوم رال په یو قوم باندې یعکفونا چې اعتکاف یې کو منجاورانو علی اصنام په بوتانو باندې لهم چې د دیو. وی کله چې دی په دې دریاب باندې پورې وتل او هغه اړه ورسېدل نو دالته یو قوم اوسېدو دا قبیله د لخم وه او چا ویلی دي چې دا عمالقه وو او دی بوتانو او دا بوتانو عبادت به کاوه. نو بني اسرائیل هم داسې سادهګانو چې کله ورل او دا خلک یې ولیدل چې د دې عبادت خانه ده او د بوتانو عبادت کوي دا قبیله ولیده. نو موسی علیہ السلام ته ویل موږ هم داسې یوه عبادت خانه جوړه کا چې موږ هم دا کار کوو. چې کله پورې وتل په دریاب نو رال یو قوم باندې چې اعتکاف یې کو راجمع شوي منجاورینو په بوتانو باندې. بوتان لهم چې د دوی د عبادت دپاره وو. قالو یا موسی وویل دی ای موسی اجعل لنا الها وګرځوه زموږ دپاره اله داسې عبادت خانه او داسې طریقه د عبادت لکه دی چې کوي
دسې زمونږ دپاره مقرر کوي جعل لنا الهن موږ له وګرځوه کما لهم آلهه لکه څنګه چې د دوی آلهه دي او مددګارانې دي او تراجمه شوي دي او عبادت یې کوي. قال ویل موسی علیه السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو قوم جاهلان تاسو نه پوهیږئ بیوقوفان قمقل یئ نو تاسو هم داسې عبادت کوئ دا خو شرک دی. ان هؤلاء متبر ما هم فیه یقینا دا خلق دی تبا کیدونکي دا خلق دی متبرن هلاکیدونکي دی ما هم فیه هغه څه چې دی مشغوله په هغې کې دی چې کوم عمل کوي او راجمع شوي دي که نه د دی د کار او د عمل چې دی د هر څه ختمیږي دا د پاتې کېدو خلق نه دي تبا کیدونکي دي هغه څه چې دی مشغوله دي په هغې کې وباطل ما کانوا یعملون او باطل دی هغه څه چې دی عمل کوي هسې ځان ستړی کوي کته کېږي بره کېږي ځان ستړی کوي د عمل منظور نه دی او دا به الله هلاک کي. قال نو موسی علیه السلام ورته وویل اغیر الله ابغیکم الها نو ستاسو اله شته دی رب العالمین هغه پرېږدئ او دی بوتانو عبادت کوئ. قال ویل موسی علیه السلام اغیر الله ابغیکم الها غیر د الله نه زه ولټوم او طلب کوم ستاسو دپاره اله وهو فضلکم دغه ذات الله تاسو غوره کړي او ډېر احسانات یې درمانې کړي دي علی العالمین په مخلوق د خپلې زمانې نو الله پرېږدئ او اوس د دې بوتانو عبادت کوئ. وإذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب نو هغه وخت آیات کوي چې نجات مې درکړه تاسو ته د آل د فرعون نه د آل د فرعون نه مې تاسو ته نجات درکړو یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته بد ناکار عذاب هغه سو یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم قتلول استاسو زامن او ژوندی پرېښودلې ښځې جنکۍ ستاسو وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم او په دې کار کې امتحان و د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی دا لوی امتحان و په تاسو. وواعدنا موسی 30 لیلة او وعده کړې وه موږ موسی علیه السلام سره د 10 شپو چې کوهی تور ته راځي نو 10 شپو عبادت لراشه دا 10 شپې د ذوالقعدې میاشت ټول ذوالقعدې میاشت عبادت لراشه کوهی تور ته بیا یې ورسره 10 نورې سوا کړلې نو د 40 ورځې ترې پوره شولې د ذوالقعدې میاشت او 10 سره د ذوالحجې ملګرې شوې نو وعده کړې وه موږ موسی علیه السلام سره د 10 شپو واتممناها ب10 او بیا دا مو پوره کړلې په 10 نورو 10 مې ورسره نورې د ذوالحجې ملګرې کړې 40 شوې فتم میقات ربه 40 لیلة نو پوره شه میقات د رب ټول 40 شپې نو ذوالقعده او 10 د ذوالحجې. وقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی موسی علیه السلام چې کله کوهی تور ته ته نو هارون علیه السلام ته ویل وروره زه به لاړ شمه کوهی تور ته ملاقات او کتاب به راوړم او ته قوم کې پاتې شه او د دې خیرخواهي کوه د خیر خبرې ورته کوه د دین خبرې ورته کوه او اوسېږه دی کې. ویلیو موسی علیه السلام خپل رور هارون علیه السلام ته ای زما روره اخلفني ته وروسته زما نه پاتې شه فی قومي زمونږ په دې قوم کې واصلح او د دې خیر لټوه خیرخواهي کوه ولا تتبع سبیل المفسدین او څوک چې په غلطه لار باندې ځي د هغې تابعداري مه کوه تابعداري مه کوه د لار د مفسدانو. ولما جاء موسی لمیقاتنا هر کله چې راغی موسی علیه السلام زموږ ملاقات ته ملاقات هغه وخت مقرر هغې له راغی وکلمه ربه خبرې وکړې د سره رب ده قال رب ارني انظر الیک
چې کله الله خبرې کولې او موسی علیه السلام اورېدې نو د ده په زړه کې شوق او رغبت نور پیدا شو چې دا الله ما لیدلی وی په خپلو سترګو. قال وویلا موسی علیه السلام ربې زما ربه اریني ته ما ته خپل ځان وښیوه انظر الیکه چې زه وګورم تا ته تا وینم. قال لن ترانی وویل الله پاک اے موسی دنیا کې ته ما لیدلی نشي او دا سترګې چې دی عاجزې دي او کمزوري دي په دې سترګو کې دا قوت او طاقت نشته دی چې دا د الله ویني. او که ته خامخا لیدل غواړې نو لږ معجزه به ته وښیمه د مخامخ غر ته وګوره که دا غر په خپل ځای باندې ټینګ شو نو ته به ما ویني او که ټینګ نه شو نو بیا دا تپوسونه مه کوه. الله د خپل نورانیت یوه تجلا ښکاره کړله د مخامخ غر ته معمولی یو نور یوه شغلی ورته ښکاره کړله غر ټینګ نه شو ذره ذره راوغورځېدو او موسی علیه السلام هم بېهوشه شو. قال الله پاک ویلی موسی لن ترانی هرگز ته ما لیدلی نشي په دنیا کې ولکن انظر الی الجبل لیکن ته وګوره الی الجبل دې غر ته فإن استقر مکانه که چېرته دا غر قایم پاتې شو په خپل ځای باندې فسوف ترانی زر دی چې ته به ما ویني. فلما فسر کلا تجلی ربه للجبل چې تجلا نور ښکاره کړه رڼا یوه شغله ښکاره کړه رب د موسی علیه السلام للجبل غر ته یوه نور شغله ښکاره کړله نو جعله دکا نو وګرځېده دا غر یې وګرځاو دکن ټوکړې ټوکړې زرې زرې شي. وخر موسی صاعقا او پرېوته موسی علیه السلام بېهوشه هغه هم راوغورځېده څه وخت داسې بېهوشه و. فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک هر کله چې په هوش کې راغی په ځان پوه شو قال وویله موسی علیه السلام سبحانک پاکي د تا لره تبت الیک ما توبه ایستړې ده تا ته دا ما ښه کار ونه کو زما د توبې وانا اول المؤمنین او زیمه د اول یقین کوونکو نه زما یقین دی. قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتي وبکلامی وویل الله پاک یا موسی یقینا ته ما غوره کړی په خلکو باندې برسالاتي په سبب د رسالاتو پیغاماتو احکاماتو زما چې ته مې نبي ګرځولې تاله مې خپل رسالت درکړی دی په خپلو رسالاتو پیغاماتو مې ته ګرځولې وبکلامي او په سبب د کلام زما چې تا سره ما خبرې کړې دي نو تاله مې غټ عزت درکړی دی. استفیتک ته ما غوره کړی په سبب د پیغمبرۍ او د خبرو زما ته ما غوره کړی. فخذ ما آتیتک نو ونیسه هغه څه چې ما تاسو له درکړي دي څه چې مې تاله درکړي دي او نازل کړي مې دي د تورات کتاب کې دا ونیسه مانه عمل پې وکړه. فخذ ما آتیتک واخله هغه څه چې تاله مې درکړي دي وکن من الشاکرین او شه د شکر ایستونکو نه. شاکر نه مراد د حق بیان کوه تاله الله کتاب درکه نو اوس دا کتاب به کور کې ږدې نه بلکې دا کتاب به ته اوس بیانې خلکو ته شه د شاکرینو د بیان کوونکو د حق نه. وکتبنا له فی الالواح من کل شیء ما لیکلي وو د ده دپاره په الواحو په تختو کې من کل شیء د هر شي نه موعظة نصیحت و تفصیلا او په هغې کې وضاحت و لکل شیء د هر شي من امور الدین د دین چې کومې اهمې خبرې وي هغه ټولې پکې ذکر وي. فخذها بقوة نو ما ویلي و دته ونیسه دې لره بقوة په عزم علی الطاعات باندې اراده به دې پخی ستا قصد به دی چې په دې باندې عمل کومه تابعداري کومه. ونیسه دې کتاب لره په عزم علی الطاعات وامر قومک یاخذوا باحسنها او امر وکړه خپل قوم ته یاخذو چې عمل وکړي باحسنها په غوره او ښایسته احکامو د دې عمل پې وکړي باحسنها. ساوریکم دار الفاسقین زر دی چې زه به وښیم تاسو ته کور د فاسقانو چې کوم نافرمان دي
دا غي کور او زیب تاسو ویني چې جهنم وي. ساصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض. نو دا خو ډېر لوی نعمت دی د الله کتاب باندې عمل کول، دین باندې چلیدل، احکام پوره کول. خو الله فرمای چې دا مهرباني په خلکو نه کیږي چې چا کې تکبري. دا د علم مهرباني الله په هغه چا کوي چې چا کې عاجزي، ځان لاندې ګڼي، ځان ټیټ ګڼي، نو هغه سړی له الله علم ورکوي. ساصرف عن آیات الذین زرد چې زبه واړو ما دا آیاتونو خپلونه هغه کسان یتکبرون فی الارض چې هغه تکبر کوي په ځمکه کې. متکبر فی الارض دا الله وایي ساصرف عن آیاتی، زی اړومه د فهم د خپلو آیاتونو نه، د خپل کتاب په فهم یې نه پوهه کومه. متکبر سړی. امام زرکشی په البرهان کې لیکلی دی اول جز 180 صفحه مانی وای دا خبر زدکا چې معانی د وحی دا حقیقت ته او د دې د اسرار دا علم دی د غیبو او پدې باندې پویدل او دا زړه کې راوستل دا د هر چا نه نصیب کیږي او به د هغه چا خو نه نصیب کیږي چې هغه سوي فی قلبه بدعة او اصرار على ذنب او فی قلبه کبر او هوى او حب الدنیا. وې د هغه سړي د قرآن علم نه نصیب کیږي چې د چا په زړه کې بدعت وي، د چا په زړه کې خواهشات وي، د چا په زړه کې د دنیا مینه وي، او هغه سړی چې غیر متحقق الایمانی او یا ضعیف التحقیق وي، نو د دې سړي د قرآن علم او فهم نه نصیب کیږي. غټه خبره دا ده چې پیدا چې سړی ته رسي هغه عاجزي رسي، چې کله انسان کې عاجزي ځان کمزورې وګڼي نو الله پاک به ستا ذهن کولاوي او تا ته علم زده کوي. او چې طرف کې غرور او تکبري چې زه د دنه څنګه ووایم، لکه شیطان چې ویلو زه آدم ته سجده وکم، زه د وورې ما وغه د خټې نه پیدا دی، ور اوس خټې ته سجده وکي. نو کله انسانانو کې تکبر چې دی دا ناکاره سیز دی، ځان ورته غټ ښکاره شي چې زه خو ډېر قابل یم او زه خو ډېر ماهر یم. نو چې ځان ورته غټ ښکاره شي الله د هغې نه علم د کتاب واخلي، الله یې په دین نه پوه کوي. او کمزورې سړی به خو چې هغه کې تقوی د الله نه یریږي، پرهیزګاري پکې، نو الله به په داسې لارې به ورته راکولاو کي، د دین خدمت به ترې واخیستلی کي. زاړو ما د فهم د آیاتونو خپل نغه کسان چې تکبر کوي په ځمکه کې بغیر الحق پنا حقه. وان یرو کل آیت لا یؤمنو بها، که دوی ویني هر آیات او دلیل ایمان نه راوړي په هغې باندې. وان یرو سبیل الرشد، او که ویني دی سبیل الرشد لاره د هدایت، لا يتخذوها سبیلا، نو نه نیسي هغې له لار د تلو، په هغې لار نه ځي. وان یرو سبیل الغی، او که ویني دی لار د کوږوالي یتخذو سبیلا، نو نیسي هغې لره سبیلا لار د تلو، په کږه لار باندې ډېر ښه ځي او په حقه لار نه ځي. ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، دا په سبب د دې چې تکذیب کړی دی زموږ په آیاتونو، وکانو عنها غافلین، او دی د دې آیاتونو نه غفلت او بې پروايي کوونکي. والذین کذبوا بآیاتنا، هغه کسان چې تکذیب کړی دی زموږ د آیاتونو، ولقاء الاخرة، او په ملاقات آخرت، حبطت اعمالهم، برباد دي د دې عملونه. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، دی له به سزا نشي ورکولی مګر مطابق دغه څه چې دی عمل کوي. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، کله چې بني اسرائیل د مصر نه وتل نو د شپې ماښام ټیم کې ورل او فرعونیانو زنانو ته وویله
چې زمونږ سبا خادي ده او موږ هغې لزو، خو ستاسې دا کالې دا زیورات موږ له راکئ، امانت یو ورځ دوو دپاره بیتې به له راوړو. نو هغه زیورات او کالې چې دی د دې بني اسرائیلو زنانو راخستی و. نو کله چې دی دې مقام له رالو او موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو، نو شیطان خپل محنت وکړو او سامری په نوم باندې یو سړی و، هغوی خبرې وکړلې او دا خلک یې دې ته تیار کړل. نو د هغه په شیطانۍ باندې هغه زیورات راجمع کړلو او دې سامري ته یو سخی جوړ کړو. د سخي شکل یو او आवाज به کاوه، څه بټن مټن یې پکې جوړه کړې وې او आवाज به کاوه. وی موسی علیہ السلام کوی تور لاړو او د موسی علیہ السلام الہ خدا دی. نو بنی اسرائیل قمقل خلقو بس د سامری په دغه کار باندې دی غوږ ونه کړه او دی مو سره بس دغه کار شروع کړ، عبادت یې شروع کړ. نو موسی علیہ السلام چې راغی او دا حالت یې ولیدو نو سخت خفه شو. او هارون علیه السلام ته غصه وکړه چې ته ولې ما پسې نه راتلی. نو هارون علیه السلام خپله خبره صفا کړله چې وروره که ما سختي کړې وې نو تا به بیا په ما الزام لګولی چې ورور مې سختي کړې ده، خلک یې ښه بېلارې کړل. ما ورته مسله په نرمۍ کړې ده چې دی نه ده منلې، دا د دوی نقصان دی. واتخذا قوم موسی من بعده، او ونیو قوم د موسی علیہ السلام من بعده پس تطلو د موسی علیہ السلام کوه طور ته من حلیهم د دوی د زیوراتو د کالینا عجلا یو سخی جسدن چې د هغې یو جسه او شکل و له خوار او هغې کې یو آواز و، آواز یې بیا کاوه. علم یرو آیا دی نه ګوري انه لا یکلمهم چې یقینا دا سخی د دوی سره خبرې نشي کولی، ولا یهدیم سبیلا او دی ته هدایت د سمې لارې د پیدیم نشي کولی. نو دی دون عقل کار نه کوي چې دا سره خبرې نشي کولی او نه دی ته ښې لار د هدایت. اتخذوه او دی نیولی دی دا سخی په الوهیت سره، نو سره خبرې کولی شي نه دی ته لار ښې د پیدې او بیا هم دی اتخذوه دی نیولی دی الہ وکانو ظالمین و دی ظالمان. هر کله چې موسی علیہ السلام راغی سخی راواخستو ماتې کو وی غورځاو. ولما سقطا فی ایدیهم، هر کله چې راو غورځېدو سقطا فی ایدیهم مخامخ د دې په حضور، دا سخی راو غورځولی شو فی ایدیهم مخامخ د دې په نظر کې. ورأو او دی ولیدو انهم چې بېشک دوی قد ضلوا ګمراه شوي دي. یقین یې راغی چې دا خو موږ بېلارې شوي دي. د سخي عبادت هم کړی دی، موږ غټ کمقلي. یا سقطا په معنا د خپېمانتۍ سره دی، هر کله چې دی پښیمانه شو په عبادت سخي باندې چې دا هم څه بد کړی دی چې سخي عبادت هم کړی دی. ورأو انهم قد ضلوا او دی دا خبره ولیدله چې یقینا دی ګمراه شوي دي، دا خو موږ ګمراهي کړې ده. نو قالو وی ویلا لئن لم یرحمنا ربنا، که چېرته رحم وکړي نه کړي په موږ باندې رب زمونږه، که زمونږ رب په موږ رحم ونه کړي ویغفر لنا او بخښنه راته ونه کړي لنکونن من الخاسرین، نو خامخا به شو موږ د تاوانیانو نه، غټ نقصان به وکړو. ولما رجع موسی الى قومه غضبان آسفا، هر کله چې واپس موسی علیہ السلام خپل قوم ته غضبانا ډیر په غصه، آسفن او ډک د غم نه، آسف غمجن ته وایي
په غوسه چې سړی پقاري او آسفن او غمجن مو سره نو غمجنو او ډکو د غضب د غصې نه قال وی ویلا بئس ما خلفتمونی ډیر بد دی هغه کار چې تاسو کړی دی من بعدی رسته د طلوع زمانہ بئس ما خلفتمونی بئس ما صنعتم فی عبادت العجل ډیر بد دی هغه کار چې تاسو کړی دی په عبادت تسخی کې پس د طلوع زمانہ عاجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار کړی دی په امر د رب کې تاسو سره رب وعده کړی ده نو پهغې کې تاسو تلوار وکړو والقل الواح واخذ براس اخیه یجره نو کېښودلې په تیزۍ سره دا تختې او راوینیو سر د خپل ورور القا غورځولو ته وایي نو غورځول معنی داسې په تیزۍ سره دا تختې دا لوح د تورات کېښودلې چې نسخه د تورات پکې وه د دې دا مطلب نه دی چې ویې غورځولې القا په قار باندې په غوسه یو شی په تیزۍ باندې ایښودلو ته ویلې کېږي کېښودلې دا تختې په تیزۍ او راوینیو سر د خپل ورور یجره چې راښکدې الی خپل ځان ته هغې داسې راکش کړ قال ویله یبن امه قال ابن امه اے زما د مور زویا ان القوم استضعفوني یقینا دا قوم چې دی کمزورې کړی دی ما لره او قریب و یقتلونني چې ما قتل کړي نو ما به څه کړی وی ما خو مسله کړې ده خو زه دی نه پرېښودله ما قریب وه چې زه یې مړ کړی وی موسی علیه السلام له په دې قار ورغی چې قوم شرک کوي ته ولې نه منې کې نو هغه ورته وی چې ما خپل کار کړی دی ای زما د مور زویا او دا اصل کې د دې دپاره بعض خلک وایي چې دی د مور زوی و د پلار نه و دا قول صحیح نه دی دا د دې دپاره استعمالېده چې مور کې لطف او مهرباني ډېره ده پلار کې دونه نه وي اوس هم پښتانه وایي د مور زویه داسې پکار دی د مور زویه مور کې مینه او لطف ډېري نو دلته اشاره وکړله دې خبرې ته چې ما سره سختی مه کوه ای زما د مور زویه دې قوم زه کمزوره کړی ومه وکادو یقتلونني او قریبه وه چې زه قتل کړی وی فلا تشمت بی الاعداء ته مخ خوشحاله وه په ما باندې مخ خوشحاله وه دشمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زه وما سره د قوم ظالمانو نه قال رب اغفر لي ولأخي ویل موسی علیه السلام موسی علیہ السلام ویل ربی اے زما ربا اغفر لی بخنو کی ماتا ولی اخی او زما رورتا وادخلنا فی رحمتکا او داخل کی مونږ لرا تو پخپل رحمت کی داخل کا وانت ارحم الراحمین او بیشک تی ارحم الراحمین ډیر زیات رحم کون کے در رحم کون کو نا تا ډیر مهربانی ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم یقینا هغه کسان اتخذوا چې دوی نیولې ده العجل سخلرا اولوهیت سره د سخه عبادت کوي سینالهم زرد چې رسیږي به دوی ته غضب من ربهم غضب د طرف د ربنا وذلت او ذلت به رسیږي دوی ته په الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې وکذالک نجزي المفترین او د قرم سزا ورکو دروغ جوړونکو ته المفترین دروغ جوړونکي هغې له به موږ سزا ورکو والذین عملوا السیئات او کسان چې عمل کړي دي بد ثم تابوا به توبه ویستله من بعدها پس د دینا و آمنوا ایمان راوړ ان ربک من بعدها یقینا ستا رب
من بعدها پس د دین دی لغفور رحیم ډیر زیات بخون کې او مهربان. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح هر کله چې سکت لاړ د موسی علیہ السلام نه غضب غصه موسی علیہ السلام ډیر خپو پکارو هر کله چې لګ په استقامت کې شو غصه ختم شو اخذ الالواح راوي خسله تختی وفي نسخه عودن داغه پاغلیک کې نسخه اغلیک چې کوم لیکل پکیو داغه په نسخه او لیکلو کې هدایت او رحمت للذین دغه کسانو لپاره هم لربهم يرابون چې د خپل رب نه یریږي. واختار موسی قومه 70 رجلا نو بیا موسی علیہ السلام میقات د پاره یو 40 کسان د بنی اسرائیل نه غوړه کړل او یا کسان چې ما سره لاړ شي. واختار موسی غوړه کړ موسی علیہ السلام قومه د خپل قومنا 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا د پاره زمنګ د ملاقات. فلما اخذتهم الرجفه هر کله چې ونیول دی لره زلزلې قال ویلا چې کله کوئی تور تلاړ نو غر په خوځیدو او زلزلہ پیراله او د پاسه په تندر را پریوتو. نو موسی علیہ السلام اے رب دا چې دلته اوس مړ شي او هلاک شي نو زه چې قوم ته واپس لاړ شم زه به څه وایم چې دا ویا کسان څه شو. هر کله چې راګیر کړل دی لره زلزلې قال ربي لو شئت اهلكتهم ویل موسی علیہ السلام اے زما ربا لو شئت کستا خو خوي اهلكتهم نو دای به هلاک کړي وې من قبل مخکې بده دې کوی تور دراتلو نه بده مخکې هلاک کړي وې و ایا او زبدم هلاک کړي وې. نو اوس دې ځکه مهلاکه اتهلكنا بما فعل السفا تمن هلاکه په عمل چې کړي دې قمقلانو بيو قفانو منا زمنګنا ان هي الا فتنتک نو نه دی دا مگر یا الله امتحان دې ستاسو طرفنا دا په موږ امتحان دی. فاغفر لنا تبخنو کې موږ تذلوا نددا الا فتنتک ان هي نددا الا فتنتک مگر دا امتحان دې ستا تذل بها من تشاء چې گمراه کیږي په دې سره هغه څوک او گمراه کې ته په دې باندې هغه څوک چې وی غواړي او هدایت کې په دې باندې من تشاء هغه څوک چې تی غواړي. نو دا د الله د طرف نه امتحان دی. نو یا الله واست په دې امتحانات باندې خلکو ته هدایت هم کې او گمراه کې نو یا الله زمونږ د هدایت ذریعہ وګرځي او موږ د دې امتحان د برداشت کولو نه انت ولینا تزمن مددگاری فاغفر لنا نو بخنو کې موږ ته ورحمنا او رحم را مانی وکي وانت خیر الغافرین او تید غرا غافرین بخون کنا بخنه کې واكتب لنا فی هذه الدنيا حسنه وفي الاخره او یا الله توفیق را کې موږ ته په دې دنیا کې حسنتن د نیکو کارونو وفي الاخره او په آخرت کې موږ لا خسته بدل را کې. انا هدنا الیک یقینا منګرا غرز تا تا هدنا الیک تبنا ورجعنا الیک. قال عذابی اصيب به من شاء ویل الله پاک زرد زما عذاب چې دې زرو سوما هغه چاته چې زه وغواړم او زما رحمت چې دې وسعت کل شی پراخه دې هر شي ته رحمت می هر ستا رسیدلې دې پراخه ده او عذاب چې زو غواړم چاله ورکوم. فساكتبها للذین زرد چې زب ولیکم للذین دا کسانو لپاره یتقون چې هغه ځان ساتي د شرک نه ويؤتون الزکات او زکات ورکوي. د زکات نه مراد تزکیه د نفسونو والذین هم بآیاتنا یؤمنون وکسان چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي. الذین کسان دی یتبعون الرسول النبی الامیہ چې دوی تابعداري کوي د رسول النبی اغه نبی الامیہ چې امی دی د رسول نبی الامی متبعین دی هغه کسان دي الذین الذی هغه پیغمبر
یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات، هغه پیغمبر دی یجدونه چې بیامیزی دی ذکر ددو مکتوبا لیکل شوی عندهم د دې سره په تورات او په انجیل کې. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ذکر دا لیکل شوی په تورات او په انجیل کې چې اخیری نبی په دې صفاتو به موصوفي، داسې شکل به داسې رنگ به دا صفاتونه به. بیا مزید د ذکر لیکل شوی د سره په تورات او په انجیل کې یامرهم بالمعروف چې امر بکې دیتا په د نیکی په کارونو، وینهاهم عن المنکر او منی کوي بدې د منکر د نارواونه، ويحل لهم الطيبات او حلالي بدې د پاره پاک سيزونه چې کم پاک دی هغه بدې ته وایي چې دا حلال دي. ويحرمهم الخبائث او حرامي به په دې باندې خبيث پلید سيزونه. ويزعنوا مصرهم او لري کوي بد دینا د دې درانه بوجونه. والاغلال التي او احکام اغلال هغه بوجونه او توقونه كانت عليهم چې خدای شي په دې معنی سخت سزاګانی او تکلیفونه هغه به الله لري کی چې د دې په طاقت کې نه وي. بوجونه او احکام هغه چې هغه ګرانو په دی معنی. فالذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړ وعزروه او ملګرتیا وکړه د دې پیغمبر، ونصروه مدد وکړو، واتبعوا النور الذي انزل معه تابعداري وکړه د نور درنا الذي غرنا انزل معه چې نازل شوی د دې پیغمبر سره. اولئک هم المفلحون، دغه خلق دي کامیاب خلق. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم، او ای خلقو زدا الله رسول متا سټولو تراغله ما. انی رسول الله الیکم جميعا، تاسو ټولو ته که عربی او که عجم. الذي له ملك السماوات، دا غزات ته طرف نه پیغمبریم چې هغه لري اختیارات د اسمانو د زمکو دی. لا اله الا هو، نشته د اله لایق د بندګۍ مالک ته خیر او شر مگر یو الله دی، ژوند کول او مړ کول کوي. فآمنون ایمان راوړي بالله په الله، ورسوله او پر رسول د الله. النبی الامی چې نبی دی امی، الذي یؤمن بالله هغه پیغمبر دی چې ایمان راوړي په الله او په کلماتو د الله احکام. واتبعوه تابعداري وکړئ د دې پیغمبر، لعلکم تهتدون د دې دپاره چې تاسو په هدایت شئ. ومن قوم موسی امة، د قوم د موسی نه یو امت او جماعت و، یهدون بالحق یدعون الى الحق، یهدون بالحق چې فیصلې کوي خلق رابلی الى الحق حق ته، وبه یعدلون او په دې حق باندې فیصلم کوي، حق ته خلق را دعوت کوي او حق باندې فیصله کوي. وقطعناهم 12 اسماطا، او ګرځولیو ما په دې کې 12 قبیلې، 12 قومونه او ټبرې وي پکې، خاندانونه مختلفې ډلې. اومان جوړ کړي مې په دې کې 12 خاندانونه مختلف اممن په اعتبار د ډلو سره. ووحینا الی موسی، او وحی کړي و موږ موسی علیه السلام ته اذ استسقا قومه، کله چې طلب د اوبو وکړو د موسی علیه السلام نه قوم دده، وی موږ له خوږې اوبه پکار دي. نو یو کاڼی و چې د هغې نه وی دا په امسا ووهه، موسی علیه السلام په امسا باندې کاڼی ووهو او د هغې نه 4 طرفونه د هر طرف نه چینې 3 روانې شوې، 12 چینې روانې شوې. هرې ډلې دپاره خپل چینه و هغې له به ورتله او اوبه به ترې راوړې. ان اضرب بعصاک الحجر، وها په خپل امسا دې دغه کاڼی. فانبجست منه، نو راووتې د دې کاڼي نه 12 عینا 12 چینې، 4 طرفونه و هر طرف نه 3 چینې راووتې. او هر ډله خپل چینې معلومه وه، خپل چینې له ورتله او د هغې نه یو بډه کولې، یو بل سره یې جګړه نه راتلله. قد علما کل اناس مشربهم، یقینا پېژاندل هرې ډلې مشربهم خپل ځای د اوبو څکلو، خپل ګودر یې پېژانده. کل اناس مشربهم ګودر خپل. وظللنا علیهم الغمام، او سوره مې وګرځوله په دی باندې وریځ. وانزلنا علیهم المن والسلوى،
او راو ملیگل دویتا من ترنجبین والسلوا او غوښې د مړزانو او ورته ومې ویله کلو من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څیزونو نه چې ما تاسو ته رزق درکړی دی وما ظلمونا دی ظلم نو کړی په موږ باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دی په خپلو نفسونو باندې یظلمون ظلم کوونکي و اذا قیل لهم اسکنوا هذه القريه او کله چې ویل شي دی ته چې